السلام علیکم ناظرین، څنګه کولی شو چې پری انټرنیټ جوړ کړو او د هغې نه فایدې واخلو. نو تاسو کتلی شئ دا تاسو وګورئ چې څنګه پری انټرنیټ جوړیږي. د هغې دپاره د څه شي ضرورت دي. نو دا یو USB کیبل دی او تاسو کتلی شئ باقاعده چې څنګه جوړېدی شي. دا وای فای پری 100% پری. نو تاسو ګورئ او که زموږ چینل تر اوسه پورې نه یې سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د اخره پورې خامخا وګورئ چې تاسو هم د انټرنیټ د جنجټ نه بچ شئ او پری انټرنیټ ځان له استعمال کړئ. نو تاسو کتلی شئ باقاعده زموږ ویډیو د اخره پورې وګورئ او زموږ سره پاتې شئ. نو انشاءالله چې تاسو به ډېر معلومات حاصل کړئ. دا ویر دی او دا سیم دی چې د کومې نه به موږ انټرنیټ جوړوو انشاءالله، او موږ به تاسو ته ښایو چې څنګه به د دې نه تاسو انټرنیټ جوړوئ او هغه هم 6G 4G او 3G نه 6G انټرنیټ به تاسو څنګه جوړوئ خپل کور کې او په خپله. نو راځئ زموږ سره اوسئ، ویډیو د اخره پورې خامخا وګورئ او که زموږ چینل ونه یې سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او د بیل دا نشان خامخا وکړنګوئ چې تاسو ته زموږ نوې ویډیو په ټایم در ورسي. نو تاسو کتلی شئ دوستانو چې څنګه طریقه کار زه کوم، تاسو دقسې فالو کړئ. نو انشاءالله چې تاسو به د دې انټرنیټ د جنجټ نه خلاص شئ او په خپله به ځان له خپل انټرنیټ جوړوئ او ویډیوز به اپلوډ کوئ او جوړوئ به ځان له. او دغه سیسټم روان دی، تاسو کتلی شئ. نو انشاءالله چې موږ تاسو ته پوره ښایو چې یاره تاسو به څنګه پری انټرنیټ هغه هم 6G جوړوئ. نو زموږ سره اوسئ چې موږ تاسو ته پوره ډیټایل وښایو. دا موږ اوس کوم چې آیرن دا کوم تار دی دا د دې نه تاووو د دې USB کیبل نه. نو تاسو زموږ سره ګورئ چې دا موږ په کومه طریقه جوړوو. نو انشاءالله چې تاسو ته به د دې نه ډېره فایده در ورسي او تاسو به آینده دپاره ځان له پری وای فای څنګه جوړوئ. نو چې څنګه سټیپس زه کوم دغه تاسو فالو کوئ نو انشاءالله چې تاسو به پری وای فای جوړه کړئ. دا اوس زموږ سره تیار شو. اوس په د دې باندې موږ د ویلډ تار ویلډ وکړو چې دا به څرنګه کېږي. تاسو کتلی شئ ویډیو زموږ سره د اخره پورې وګورئ. نو انشاءالله چې تاسو به ځان له بیا پری وای فای جوړوئ او هر قسمه که تاسو څه ډاونلوډ کول غواړئ یا څه ویډیو اپلوډ کول غواړئ که یوټیوب چلوئ دا پری وای فای انلیمیټډ ستاسو دپاره موږ یو کوشش کړی دی انشاءالله. نو تاسو کتلی شئ چې څرنګه به پری وای فای جوړو. زموږ سره اوسئ. دا سیم دی او دا به دلته د دې سره کلک کړو. دا به اوس د دې سره کلک کړو. تاسو کتلی شئ چې په ګم باندې دا کلک کړو موږ. نو اوس به نور تاسو ګورئ چې څنګه کولی شو چې دا د دې سره کونټیکټ کړو. نو تاسو کتلی شئ باقاعده ویډیو د اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات حاصل شي چې څنګه به پری وای فای جوړو او د هغې نه به فایدې اخلو. نو راځئ ګورئ دا به د دې سره کلک کړئ. دا بل تار به د دې بل سره کلک کړئ او په دې باندې به تاسو د کاویې
ویلډ وکئ چې دا مضبوط شي. نو دا اوس زموږ سره دا پروسس مکمل شو تقریبا. اوس به مونږه مخکې چې کوم سیسټم دی کوو انشاءالله. نو تاسو کتلی شئ چې څنګه فری انټرنیټ تاسو جوړولی شئ او د هغې نه فایدې اخیستی شئ. دا نور چې کوم دوه تارونه د دې سره موږ دا یو ویډ کړو او دا یې بل تار ویډ شو. د دې سره موږ دا کلک کړو. نو تاسو کتلی شئ چې دا مونږه د موبایل د چارجر کم تار چې او یا کم کیبل یې نو هغه مونږ استعمال کړو دلته. اوس مونږ تاسو ته ښایو د دې چې دا څنګه کار کوي. نو ګورئ بالکل نیغ په نیغه تاسو کتلی شئ چې د دې نه مونږ څنګه فایده اخیستی شو. ما یوټیوب کولاو کړو چې دلته اوس زه سرچ کوم بالکل باقاعده 100% په ګارانټۍ سره کار کوي. تاسو وګورئ څه چې کوئ تاسو پې کتلی شئ او انشاءالله چې دا بالکل 100% زبردست آیډیا ده. نو انشاءالله چې دا به تاسو ټول فالو کوئ او انټرنیټ به انشاءالله په خپله په خپل کور کې جوړوئ او تاسو به د دنیا د جنجټ نه خلاص یې او تاسو به د کمپنیانو د پیکیجونو نه دمه یې. نو که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو تاسو زموږ ویډیو د اخره پورې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او کم از کم 1000 کمنټس خو خامخا زموږ په دې ویډیو پکار دي. نو که تاسو دا وکتو بالکل اوریجنل تجربه چې پری انټرنیټ څنګه تیارولی شي تاسو دا چک کړو ویډیو.